چا چې دماغ کمزوري وي د دماغو د کمزورۍ او یا د دې متعلق د سر متعلق هر قسم مرض وي د هغې دپاره د قرآن مجید دغه دوه آیاتونه مبارکه ولیکه او د مریض پر سر باندې وتړه. انشاءالله که د دې مریض د دماغو کمزوري وي الله جل شانه خو به د دې دوه آیاتونو مبارکه په برکت سره د دماغو کمزوري بالکل تر د عمر پورې ختمه کړي. او یا د دې متعلق د سر د دماغو بل څه مسلې ده نو انشاءالله چې د دوو چې د آیاتونو مبارکه په برکت سره به الله جل جلاله هغه کمزوري او هغه نور چې کوم دي مرضونه هغه به الله جل شانه ختم کړي. د ټولو اول دغه ورته هم آیاتونه او د دې چې دا کومه د استعمال طریقه ده نو هغه هم درته ښیمه. د ټولو اول د سورې اعلی آیات نمبر چې شپږم نمبر آیات دا به ولیکې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم سنقرئک فلا تنسى الا ما شاء الله. صرف دا به ولیکې د سورې اعلی آیات نمبر شپږم. دویم نمبر کې به ولیکې د سورة علق آیات نمبر 3 او 4 یعنی دریم او څلورم. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. دا دی په زعفرانو باندې ولیکي او د هغه مریض په سر باندې د وتړي چې د کم مریض د دماغو کمزوري وي یا د دې متعلق د دې مریض بل څه مسله د دماغ مسله ده بل څه مسله ده د هغه پر سر باندې دا داسې وتړي او دا د ده پر سر باندې تړلی پروت وي. انشاءالله چې د دې دوه آیاتونو مبارکه په برکت سره به الله جل جلاله هغه مریض ته شفا ورکړي. یو ډېر زبردست عمل مې درته خو بالکل تاسو کولی شئ. تاسو د دې مکمل اجازه شته دی هر څوک د دې نه مکمل پیدا اخیستلی شي.